لکه ضعیف چې ګرځېدی نشي همسانه بغیر لکه ضعیف چې ګرځېدی نشي همسانه بغیر زما څه داسې کیفیت وي ګلستانه بغیر که مې د حاله خبرېده غواړې نو داسې یمه څنګه چې حال به د مجنون و د لیلا نه بغیر ګرانو کتونکو عبدالله خان لخوا سلامونه قبول کړئ او دا هیله لرم چې ټول به روغ جوړ وي څنګه چې تاسو ته پته ده عبدالله خان پاڼه ستاسو دپاره د پښتو خوږژبې شاعرانو نه نوي شعرونه ریکارډ کوي نو هم په دغه سلسله کې راغلي یو امجد علي امجد صاحب خواته نو هغوی سره به یو څو خبرې هم کوو او کلامونه به ترې هم ریکارډ کوو نو امجد علي امجد صاحب خپل پروګرام ګردار کړی وم او ډېره مننه کوم چې موږ لا ټایم راکړو بسم الله الرحمن الرحیم عبدالله خان ستاسو هم مننه کوم چې تاسو موږ خپل پیج کې معرفي کړو خپلو مینوالو سره او د دې پیج ټولو مینوالو ته هم سلام. امجد صاحب شاعري د کله نه شروع کړې وه جي؟ شاعري خو عبدالله خان تقریبا 16-17 سال وشو تقریبا 2003 نه ما شعر لیکل شروع کړي خو لکه دا چې هغه وخت د میډیا دور نه و نو لکه دومره عام نو شاعران که نه نو لکه پټ لیکل به م کول او ښکاره م چې کله بیا دغه وکړو نو 2010 نه بعد بیا موږ ورو چې کوم دی نو ځان را ښکاره کړو بل د سوشل میډیا دور راغی نو په دغه کې بیا لږ نور هم مخکې رالو. او د دې شاعرۍ شاته وجه څه وه؟ نو وجه خو داسې وه چې زه وړوکی وم که نو ما به زیات تر د شعر او شاعرۍ کتابونو سره شوق ساته او ډېر زیات به مې لکه کتابونه کتل نو په دغه وړوکوالي کې راباندې د شعر د اثر شوی وه د هغه وخت نه مې د شعر به مې لیکه لکه دومره پوهېدم نه خو بیا ما هغه وخت کې مې لیکل کړي دي لکه. او امجد صاحب دا کشمې ولې اچولي نظر کم دی که نظر خو دومره کم نه دی خو بیا هم زه چشمې استعمالوم زه هم چېرې لکه نور کم نشي د وړوکوالي نه کم نه دا اوس په تقریبا 2 کاله به کېږي چې چشمې ما لګولي دي. ډېره مننه نو غواړم چې مینوالو سره خپل یو کلام شریک کړي ډېره مننه به مهرباني. غزل مطلع د عبدالله خان صاحب ارشاد جي. زه د خپل زړه بېقرارۍ قرار ته نه پرېښودم زه د خپل زړه بېقرارۍ قرار ته نه پرېښودم بېلتون ظالم چې د جانان دیدار ته نه پرېښودم. راته ویل به یې بچیه هسې نه چې ورک شي راته ویل به یې بچیه هسې نه چې ورک شي زه چې وړوکی وم مور به ښار ته نه پرېښودم. مننه. راته ویل به یې بچیه هسې نه چې ورک شي راته ویل به یې بچیه هسې نه چې ورک شي زه چې وړوکی وم مور به ښار ته نه پرېښودم. او ته څه خبر وي چې سبب د خاموشۍ مې څه و ته څه خبر وي چې سبب د خاموشۍ مې څه و زه غریبۍ د محبت اظهار ته نه پرېښودم. او تمامه شپه مې ستا په یاد کې شوګیره وکړله تمامه شپه مې ستا په یاد کې شوګیره وکړله هم ټوله ورځ ستا یادونو کار ته نه پرېښودم. او بل شعر دی بابا ویل به مې بچیه خپل سبق وایه ته بابا ویل به مې بچیه خپل سبق وایه ته زه به یې هېڅکله د خان بیګار ته نه پرېښودم. ډېره مننه. بابا ویل به مې بچیه خپل سبق وایه ته بابا ویل به مې بچیه خپل سبق وایه ته زه به یې هېڅکله د خان بیګار ته نه پرېښودم. او هغو په ما باندې نامه د ترهګر کېښوده کېښوده په خپله خاوره چې خپل اختیار ته نه پرېښودم. ډېره مننه. او امجد علي په ورانه لار مې قدم نه کېښوده حالاتو هر څوک زه سمې لار ته نه پرېښودم. ډېر مننه. ګرانو کتونکو تاسو د امجد صاحب نه ښایسته کلام واورېدو او د تاسو هم ډېر خوندونه ترې اخیستي نو په دې یو کلام ونه پرېږدم غواړم چې مینوالو سره بل کلام هم شریک کړي. ډېره مننه. غزل مطلع وي جانان نه راځي هسې بهانې دي او کوي جانان نه راځي هسې بهانې دي او کوي دروغ وایي وادو پسې وادي دي او کوي چې دا جینۍ د چا د غمه داسې لیونۍ ده په لاره ځي روانه د ټپي دي او کوي.
او ما ولیدل د ډېرو خو بس دغه عقیده ده ما ولیدل د ډېرو خو بس دغه عقیده ده ځواني څه د مستیانې دي نشي دي او کوي زمونږ پاکه مینه یې رسوا کړه څه به وایم زمونږ پاکه مینه یې رسوا کړه څه به وایم دا خلک دي دروغ دروغ کیسې دي او کوي او د یار د ستمونو به څه وایم عالمه د یار د ستمونو به څه وایم عالمه په زړه باندې مې رنګ په رنګکاني دي او کوي څه خلک دي منمه چې په سمه لار روان دي څه خلک دي منمه چې په سمه لار روان دي څه خلک دي بوتانو ته سجدي دي او کوي او اخیری شعر دی وي که ته نه یې نو بل به وي که بل نه وي نو بل که ته نه یې نو بل به وي که بل نه وي نو بل امجده بس د ښکلو خو مزې دي او کوي ډېره مننه